په غږمینې جنۍ ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، په غږمینې جنۍ ناول دوهمې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم په غږمینې جنۍ ناول دوهمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. دواړو له یو بل سره خبرې کولې. تیاره هم په ډېرېدو کې وه. په خبرو کې سکون د خپل کور تر دروازې ورسېده. خبرې خلاصې شوې، دواړو خدای پاماني وکړه. سکون د خپل کور دروازه زړه نازړه ووهله. خور یې غږ وکړ، څوک یې؟ هغه په ستړي غږ ځواب ورکړ، خورې زه یم. خور یې په خندا دروازه خلاصه کړه او ویې ویل، ورورجانه ستړی مه شې. سکون هم خور ته په خندا وکتل، په سر یې ورته د ناز لاس کېښودو او ځواب یې ورکړ، سته راشي خورې. دواړه د خونې په لور روان شول. کله چې د مور سترګې په هغه ولګېدلې، په خندا یې ورته وویل، زویه ورځ دې څنګه وه؟ سکون چې تمامه ورځ د ښار په ناارامه فضا کې تېره کړې وه، په ستړې لهجه یې مور ته وویل، شکر د مورې ښه وه. خور یې ورته د مخ لاس مینځلو لپاره اوبه راوړې. سکون هم ترې په ډېره مینه واخیستلې. له دې هر څه نه وروسته هغه خپلې مور ته مخ ور واړاوه او ورته ویې ویل، مورې مدیر صاحب زنګ کړی و. مور یې ترنه پوښتنه وکړه، زویه څه درته وویل؟ سکون ځواب ورکړ، مورې ویل چې درسونه شروع کیږي، باید بیرته راشي. مور یې ورته وویل، زویه ښه ده چې درسونه دې ووایې. زما دا ارمان دی چې خدای له تا نه یو لوی سړی جوړ کړي. سکون ځواب ورکړ، مورې خدای به ستا دا هیله هم پوره کړي. مور یې په پښیمانه غږ وویل، کومه ده نو؟ هغه خپل دواړه لاسونه له موره تاو کړل، په سر یې ښکل کړه او ورته ویې ویل، مورې مایوسه کېږه مه، خدای به وخت راولي چې ستا زوی به یو لوی سړی وي. د هغې دواړو خبرې خلاصې شوې، ډوډۍ تیاره وه. مور یې په خپلو جنتي لاسونو هغه ته ډوډۍ تیاره کړې وه. سکون ډوډۍ وخوړه او خپلې خونې ته لاړ. کله چې هغه خپلې خونې ته داخل شو، د خونې خاموشۍ هغه په خپله غېږه کې واخیست او د ژوند د هغه شیبو غېږې ته یې یووړ چې هغه ډېر د خوشحالۍ شپې او ورځې وې. هغه د خپل ماشومتوب په فکر کې ډوب شو. د خپل وړوکوالي یادونه یې په سترګو کې وغړېدل. هغه وختونه یې یاد کړل چې کله هغه د دنیا له هر غمه نه خبره و. هغه به دغه نړۍ کې د خیال په هوا سپور و چې ناګهانه یې د موبایل غږ تر غوږو شو. سکون یو دم له دغه رنګینو شیبو د غېږ نه د زنګ په غږ د حقیقي نړۍ په درشل قدم کېښود. غلی خپل موبایل غوږ ته نږدې کړ. له موبایله غږ وشو، سلام سکونه، ښه یې؟ هغه ځواب ورکړ، هو وروره ښه یم، ته څنګه یې؟ هغې وویل، زه هم ښه یمه. بیا هغه پوښتنه وکړه، څنګه درسونو ته به راځې او که نه؟ سکون ځواب ورکړ، ولې نه وروره درځم. دواړو تر ډېره په موبایل خبرې وکړې. زنګ قطع شو. دا د سکون ملګری و چې له ده سره په دارالمعلمین کې یو ځای زده کړې کړې وې او نوم یې ننګیالی و. په ننګیالي سکون ډېر ګران و. شپه تر نیمایي رسېدلې وه، خو هغه د خیال په نړۍ کې ورک و. هغه به په دې فکر کې و چې صحرا ته څه ووایي. اگر که دا خبره ډېره عادي وه، خو د صحرا لپاره دا خبره کله هم د زغم وړ نه وه. شپه تېره شوه. کله چې هغه سهار له خوبه پاڅېده، پلار یې ورته وویل، زویه مدیر صاحب دې زنګ کړی و، څه یې درته وویل؟ سکون ځواب ورکړ، پلاره ویلې چې باید بیرته خپلو درسونو ته راشې. پلار یې ورته وویل، زویه د کار د څښتن نه نن اجازه واخله، ورته ووایه چې زه بیرته ځم، درسونه مې شروع شوي. سکون همداسې وکړل. لاړ او د کار د څښتن نه اجازت راواخیست. د کار څښتن ورته وویل، زما خو در باندې زړه نه کېږي چې لاړ شي، خو خبره ستا د درسونو ده، ته باید خپل درسونه ووایې. هغه روان شو. کله چې خپل کور ته راورسېد، خپل موبایل یې راواخیست او صحرا ته یې زنګ وکړ. لږه شېبه تېره شوې نه وه چې هغې ځواب ورکړ، سلام سکونه، ورځ په خیر، څنګه نن کار ته نه یې تللی؟ سکون ځواب ورکړ، نه. هغې وپوښتل، ولې؟ سکون ورته په خاموشه غږ وویل، زه ځم جلال آباد ته. هغې په حیرانتیا وپوښتل، ولې دا خبره نو له کومه شوه؟ سکون ورته په خندا وویل، لیونۍ، زه ځم چې درسونه مې شروع کیږي. څه فرق کوي؟ یا دا کابل او یا جلال آباد؟ هغه یو دم په ژړا شوه. سکون هم ورخطا شو، ولې ته ولې ژاړې؟ هغې وویل، سمه ده، کومه خبره نه ده. هغه غوښتل چې خبره معلومه کړي، خو صحرا نور هیڅ ونه ویل او غلې شوه. سکون ته وویل، ښه کله ځې؟
سکون ځواب ورکړ سحر وختي ځم. صحرا ورته وویل سمه ده چې ورسېدې ما ته زنګ وکړه، زه به درته په تمه یم. سکون ورته وویل سمه ده حتما. زنګ قطع شو. د دواړو سوالونه بې ځوابه په زړونو کې پاتې شول. سکون بیرته خپل کور ته راستون شو او صحرا د یاد په دریابونو یو ځل بیا ورګډه شوه. صحرا د خیال په نړۍ کې د محبت په څپو کې غرقه وه. مړې مړې اوښکې له سترګو بهېدې، ساړه ساړه اسویلي یې کول. نه پوهېده چې ولې هغه دومره د سکون په تللو خفه کېږي. د خونې چوپتیا له ځان سره د خاموشۍ په څادر کې تاوه کړې وه. ناګهانه یې د دروازې غږ تر غوږ شو. صحرا زر زر خپلې اوښکې په خپل پلو پاکې کړلې چې نظر یې شو کشره خور یې وه. د هغې پر ننوتو سره د خونې چوپتیا ماته شوه. خور یې ورته وویل صحرا مور دې غواړي. هغې خبره ورغبرګه کړه. سمه ده خورې دا دې راځم. خورې له هغې مخکې او هغه د خور نه څو قدمه وروسته په خیال کې ډوبه روانه وه. د مور د خونې تر دروازې ورسېدل. مور یې ورته وویل راځه لورې زما تر څنګ کښېنه. صحرا هم د مور په خوا کې په سورنګه قالینه باندې خپلې ګونډې ماتې کړلې. مور یې ورته وویل لورې ناروغه یې؟ هغې ځواب ورکړ نه مورې ښه یمه، بس سر مې یوازې لږ درد کوي. مور یې ورته وویل لورې ډاکټر ته به لاړ شو. صحرا یو دم له ځایه پورته شوه. نه مورې ډاکټر ته حاجت نشته، بس یوازې لږ آرام ته ضرورت لرم. مور یې ورته وویل لورې له سهاره دې هېڅ هم نه دي خوړلي، یو څه وخوره چې د درد ګولۍ درته درکړم. صحرا سوړ اسویلی وکړ او ویې ویل نه مورې هیله کوم زړه ته مې نه کېږي. صحرا له خونې بهر ووته. ناارامه د خپل کور په غولي کې د مڼو له بوټي چاپېره تاوېدله. ډېره نارامه ښکارېدله او له ځانه یې په زړه کې ډول ډول پوښتنې کولې. ولې زه دومره ناقراره یم؟ ولې مې د زړه ضربان ثانیه په ثانیه ډېرېږي؟ لږه شیبه تېره نه وه چې په ټلیفون یې زنګ راغی. زر یې خپل ټلیفون ته وکتل. هغې فکر وکړ چې سکون به زنګ کړی وي، خو نه داسې نه وه. د هغې یوه همصنفۍ وه چې د صحرا ډېره نږدې ملګرې وه، خو صحرا غوسه شوه او د هغې ټلیفون ته یې ځواب ورنه کړ. ورځ تېره شوه، مازدیګر شو. د صحرا زړه آرام ونه کړ. خپل ټلیفون یې راواخیسته او سکون ته یې زنګ وکړ. سکون هم له لږ ځنډ وروسته ځواب ورکړ. صحرا له غوسې نه بیخي سره اوښتې وه، خپلې شونډې د غاښونو په منځ کې چیچلې. سکون ځواب ورکړ صحرا سلام ښه یې؟ صحرا چې له ډېرې غوسې نه د مخ څهره بدله شوې وه ځواب یې ورکړ شکر ده ښه یم. سکون ورته وویل غږ دې څنګه خراب شوی دی؟ صحرا ورته وویل بس همداسې مې ستونی درد کوي. هغې خبره پټه کړله چې له ډېره خفګانه یې ستونی په درد و. هغې غوښتل چې سکون ته هر څه ووایي، خو خپل زړه کله هم اجازه نه ورکوله. یو چاته د مینې اظهار ډېر سخت وي. دواړو خبرې کولې. د کابل یخ شمال د سکون زنې لړزولې. تمام وجود یې لړزې نیولی و. ماښام تیاره په خورېدو وه چې د دواړو خبرې خلاصې شوې. صحرا په خپله خونه کې بې له ځوابه سوالونو سره پاتې شوه او سکون د خیال په نړۍ کې غرق بیرته خپل کور ته ستون شو. تمامه شپه دواړو په ویښه تېره کړه. سحر چې کله ملا اذان وکړ سکون پاڅېد، لمونځ یې وکړ. تیاره مخ په ورکېدو وه چې سکون له خپلې مور سره په خدای پاماني وکړه. مور یې ورته وویل زویه ډوډۍ په وخت سره خوره. مور یې د خپل پلو غوټه خلاصه کړه. یو زوړ لوټ چې د 500 افغانیو و هغه ته یې په جیب کې کېښود. زویه دا در سره واخله په کار به دې شي. هغې له خپلې مور نه غېږ تاو کړه او په دواړو مخ یې خپل کړه او ورته ویې ویل مورې دعاوې راته کوه چې خدای مې په مخه رڼا کړي. مور یې دواړه لاسونه اسمان ته پورته کړل او له خدایه د بچي د کامیابېدو دعا وغوښتله. سکون له کوره ووته. مور یې تر شا په دروازه کې ولاړه وه تر هغې چې هغه د کوڅې دیوالونو پناه کړ. هغه په یو موټر کې کېناست او د جلاباد په لور یې حرکت وکړ. 12 بجې وې چې جلاباد ته ورسېده او له هغه ځایه د کلي په لور حرکت وکړ. مازدیګر و چې خپل کلي ته ورسېده. کله چې کلي ته ورسېده د کلي زړه راښکونکې نندارو ورته د صحرا د مخ څېره ور یاده کړه. د کلي فضا ډېره زړه راښکونکې وه. د کلي دنګ غر، د غر نه چار چاپېره د کلیوالو د خټو نه جوړ کچه کورونه، د کلي د ویالو په سر ناست مشران او په ګودر د زړه وړونکو پیغلو د غږونو اوازونو د کلي ښکلا په څو چنده زیاته کړې وه. هغه زر خپل ټلیفون په لاس کې واخیست چې د صحرا د حال پوښتنه وکړي
چې د یاد په ځورونکې ورځ کې به د هغې په زړه څه تیر شوي وي. د ټلیفون نه د زنګ تللو ورو ورو اوازونه پورته کېدل. د هغه د زړه درزه لا پسې زیاتېدله. صحرا زنګ ځواب کړ. په غریم نیولي غږ یې ځواب ورکړ: سلام. هغې په وارخطا لهجه وویل: صحرا څنګه یې؟ ورځ دې څنګه تېره شوه؟ صحرا چې تمامه ورځ یې د چا د یاد په لحد کې تېره کړې وه ځواب ورکړ: ښه یمه سکونه، تشویش مه کوه. ته څنګه یې؟ سفر په خیر تیر شو؟ په لاره کې خو به درته کوم تکلیف نه وي رسېدلی؟ سکون ځواب ورکړ: نه قربان، بیخي راحته راغلم. صحرا د خبرو په منځ کې پوښتنه وکړه: سکونه، کلی څنګه ځای دی؟ سکون ورته په ورین تندي وخندل او بیا یې ورته وویل: صحرا کلی ډېر ښکلی ځای دی. د دې ځای خلک ډېر مینهناک او فضا یې بیخي زړه راښکونکې ده. صحرا د افسوس په لهجه وویل: کاش چې ما هم یو ځل کلی لیدلی وی. د دوی دواړو خبرې کولې چې یو کلیوال سکون ته د شا له طرف په اوږه لاس کېښودو. ستړی مه شې سکونه، کله راغلی یې؟ د هغه رنګ یو دم له وارخطایۍ نه تور شو. صحرا ته یې په خواره لهجه وویل: صحرا بیا به خبرې وکړو، کلیوال مې راغی. هغې ځواب ورکړ: سمه ده، کومه خبره نه ده. زنګ قطع شو. کلیوال یو دم دواړه لاسونه له هغه نه کلک تاو کړل. هغه یې کلک په غېږه کې ونیوه. کلیوال ترېنه پوښتنه وکړه: پلار دې څنګه دی؟ څه کار کوي؟ ژوند مو څنګه روان دی؟ سکون ورته وخندل او ځواب یې ورکړ: د مهربان رب پیرزوینې دي، هر څه ښه سم روان دي. د هغه له زړه نه یو خدای خبر و. د صحرا مینې په خپل واک کې اخیستی و. په خبرو کې بند کېده. خبرې خلاصې شوې او هغه کلیوال روان شو. د ماښام تیاره په ډېرېدو وه. د اسمان کنارې ټولې په سور رنګ پوښلې وې. د کلي هوا په زړه کې لارې جوړولې. طبیعت ورو ورو د مستۍ په موجونو کې غرقېده. تمام طبیعت د صحرا د نوم غږونه کول. سکون په مزه د زړه د درد احساس کاوه. طبیعت هغه ته د صحرا د نه شتون پیغور ورکاوه. هغه سوړ اسویلی وکړ او له ځانه سره یې وویل: هی نادانه، تا ته چا ویل چې مینه وکړه؟ بیا یې زر خپل ځان ته د دغې خبرې تسلي ورکړه: نه، دا کله هم کېدی نشي. زه له هغې سره مینه نه لرم. هغه خپل ځان ته هم زړه ته دروغ ویل، خو زړه کله هم د دماغو جوړې شوې فیصلې نه مني. شپه شوه. هغه د سبا ورځې د امتحان لپاره آمادګي ونیوله. هغه تمامه شپه ویښ و. یوه د چایو پیاله، یو کتاب او یو مین هلک سره په توره شپه کې یو ځای شوي وو. کله خو به سکون د صحرا یاد دومره تنګ کړ، خپل سر به یې د دواړو لاسونو په منځ کې ونیوه او په زوره به یې وویل: هیله کوم غواړم درس ووایم. بیا به یې په خندا له ځانه سره وویل: آیا ته لیونی شوی یې؟ یو دم به چپ شو. د خونې خاموشۍ به په خپله غېږ کې واخیست. چوپتیا به ډېره شوله. هغه به یو دم خپل ځان په مخ ورو په څپېړه وواهه: درس وایه نالایقه، پرېږده دا د خیالونو نړۍ. زر به یې کتاب راواخیست او په درس ویلو به یې پیل وکړ. په دغه ډول به هغه هره شپه تېروله، تر هغې چې صحرا او سکون د یو بل په زړه کې د مینې ماڼۍ ودانې کړلې. صحرا به هره ورځ د هغه د حال پوښتنه کوله. دواړه سره دومره عادت شول چې یوه ورځ هغه د یو کار له امله ورنشو کړلی چې له صحرا سره خبرې وکړي. صحرا تمامه ورځ په انتظار تېره کړه. د صحرا زنګ ته به یې هم ځواب نشو ورکولی. څه وخت بعد هغه غوښتل چې له هغې سره خبرې وکړي. صحرا ته یې زنګ وکړ. هغې ځواب ورنه کړ ځکه چې هغه خفه وه. له څو ځلې زنګ کولو وروسته یې ځواب ورکړ. سکون ترېنه وپوښتل: خفه یې؟ صحرا ځواب ورکړ: نه. ولې ځواب نه راکوې؟ صحرا په ژړغوني آواز وویل: هیله کوم ما ته نور زنګ مه کوه. سکون په حیرانتیا وویل: ولې؟ صحرا ځواب ورکړ: پوښتنې به هم نه کوې. بس د دې خبرې په اورېدو سره هغه په حیرانۍ کې پاتې شو او زنګ قطع شو. سکون د بې ځوابه سوالونو سره یوازې پاتې شو. زړه یې کله هم دا خبره نه منله چې صحرا د هغه یوازې پرېږدي. هغه تمامه ورځ په تنهایۍ کې تېره کړله. سترګې تورې حلقې نیولې وې، شونډې وچ پاڼونه نیولي وو. د مخ کاسه د غم په رنګونو تکه توره وه. د جمعې شپه وه. طبیعت تیارو په خپل څادر کې تاو کړی و. ګرم باد لګېده چې د مخ پوستکی یې سوځاوه. خاموشۍ تمامه فضا ګونګه کړې وه. هغه د خپل ذات په دایره کې د صحرا د شتون احساس کاوه. شیبه تیره نه وه چې د صحرا زنګ راغی.
سکون په حیرانۍ سره خپل ټلیفون ته وکتل. زر زر خپلې دواړې سترګې څو ځلې بندې او خلاصې کړلې. یقین یې نه کېده چې صحرا دې بیا ځلې زنګ کړی وي. هغه په بیړه زنګ ځواب کړ چې د جواب سره سم صحرا په غریو نیولي غږ وویل: سکونه. هغه لږه شیبه غلی و، بېواره یې له سترګو اوښکې روانې وې. هغه ځواب ورکړ: قربان، د صحرا ستونی سلګو نیولی و، خبرې نه شوې کولی. په فضا خاموشي خپره وه. د صحرا غږ په فضا انګازې جوړې کړې: زه ډېره بخښنه غواړم. سکون شیبه غلی و، هیڅ یې نه ویل. یو څه شیبه وروسته یې پوښتنه وکړه: تا ولې داسې وکړل؟ صحرا هیڅ ونه ویل، غلې پاتې شوه. زړه یې غوښتل چې ډېر څه ووایي، خو خدای خبر چې کومه داسې خبره وه چې هغې نه شوی کولی سکون ته یې ووایي. صحرا بخښنه وغوښتله او له سکون سره یې وعده وکړه چې زه به کله هم له تا نه جدا نه شمه. هغوی دواړو د خبرو په دوران کې بلها لفظونه وعدې کولې، خو هغه دواړه بدقسمته د ژوند له ناکردیو نه و خبر. عمر تېرېده، د ژوند کتاب پاڼې بدلولې. د دوی دواړو په ژوند کې بلا خوندونه وو، مینه وه، وصال وو. دواړو د یو بل تر څنګ د ژوند شپې او ورځې تېرولې. ژوندون ډېرې خوښۍ له ځان سره په جولۍ کې راوړې وې. وخت هم په دوی دواړو د محبت ګلونه شیندل او دوی یوازې ننداره کوله. دواړه د یو بل په مینه داسې غرق شوي وو چې دنیا یې له یاده وتلې وه. په خندا او خوشحالۍ د ژوند د کتاب پاڼې لیکلې. څه عجیبه دوران و چې صحرا به هر سهار له خوبه پاڅېده، د هر څه نه به یې وړاندې د سکون شماره چک کوله چې بنده خو به نه وي. سکون به هر سهار د صحرا د زنګ په غږ له خوبه ویښېده. په غږمینې جنۍ ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د ناول دوهمه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.